مهم خبر اشرف غني یوازې د افغان ولس په ارادي یو نظام دوام کولی شي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د نوزې مهم خبر ته. مخکینی ولسمشر اشرف غني په خپل پیغام کې د اسلامي نړۍ له علماو وغوښتل چې له طالبانو سره استدلال وکړي. نوموړي دغه څرګندونې په خپل هغه پیغام کې کړي چې څو ساعته مخکې د هغه په رسمي فیسبوک پاڼه کې خپور شو. دغه راز هغه په وروستیو سیلابونو، بارانونو، زلزلې او چاودنو او بریدونو کې له زیانمن شویو افغانانو سره غم شریکي وکړه او تسلیت یې وړاندې کړ. اشرف غني په تورخم او سپین بولدک کې د بې نظمیو او د افغانانو زورول کېدو یادونه هم وکړه او زیانمن شو افغانانو ته د ډاډګیرنې مراتب وړاندې کړي دي. هغه د اسلامي نړۍ له ټولو علماو غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره استدلال وکړي. اسلامي نړۍ د مثبت مسیر لور ته روانه ده او اړینه ده چې دغه مثبت مسیر له طالبانو سره شریک شي او هغوی اساسي اصولو او قواعدو ته متوجه شي. نوموړي زیاته کړه انسانان باید د ښځې او نر، تور او سپین، عرب او عجم له تفکیکه پرته د زړه صدقه ایمان راوړي. په فقهي مکاتبو کې عقل او ذات استقلال اساس دی. پخواني ولسمشر وویل علم او پوهه د اسلامي ارکانو، اسلامي فلسفې او اسلامي علومو او ستر تمدن د بریالیتوب اساس دی. علم فرض دی او په اسلام او شریعت کې څو ځلې پرې ټینګار شوی دی. هغه په وینا ټولو نړیوالو تجربو ښودلې ده چې د نجلۍ تعلیم 15 نسله تبدیلوي، خو د هلک یو نسل. په کومه کورنۍ چې یو ښځه پوهه ولري هغه بهترینه مسلمانه کورنۍ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم ولټوئ حتی که په چین کې وي. اشرف غني په داسې حال کې پر زده کړې ټینګار کوي چې د افغانستان سرپرست حکومت پر نجونو له 6م ټولګي تر 12مه پورې د زده کړو دروازې بندې کړې دي. دا و چمتو کلی خبر تر بیا ښې چارې ښه وخت.